خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ قرغیو ولسوالۍ کې د څه باندې 14 میلیونه افغانیو په ارزښت د کاکس په سیمه کې د هلکانو ښوونځي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په همدې موخه نن پنجشنبه د زمري په 18 نیټه له غرمې وړاندې ځانګړي مراسم نیول شوي وو چې پر مهال د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ، د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي، پوهنځي رئیس عبدالله حمیدي، قرغیو ولسوال فرهاد صاحب، په ختیځ کې د یونیسیار ادارې مشر، قومي مشرانو، ځوانانو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. د پوهنځي رئیس عبدالله حمیدي د معلوماتو له مخې یاد ښوونځی د 8 تدریسي خونو، 2 اداري خونو، 15 تشنابونو، 1 حلقه د څښاک د اوبو څاه او ذخیره، 643 متره طول په اندازې د احاطې دیوال درلودونکی دی. دغه تعمیر چې نن تاسو ته تهداب ډبره دا 8 جمع 2 صنفي تعمیر ده. 8 پکې تدریسي خونې دي، 2 پکې اداري دي، 643 متره احاطه لري. په 3 د کندنکاري نه تر توري تر ارتفاع پورې 3 متره او 10 سانتي ده چې په 11 جریبه ځمکه کې باید د احاطه تاویږي. د تعمیر دغه مکتب ځمکه 11 جریبه ده. په دې کې 1 حلقه د اوبو څاه ده چې 80 متره ده، 12 متره مکعب پکې د اوبو ذخیره ده چې دا به ان شاء الله د 6 میاشتو په موده کې تکمیلیږي او ګټه اخیستنې ته به سپارل کېږي. زه د یونیسیار د دفتر د ټولو مسؤلینو ملي او بین المللي نه ډېره مننه کوم چې زمونږ دغه خواست او درخواست موږ ورته ویوړه او دوی زموږ درخواست ته لبیک ویلې او نن عملا شاهدان یو. دا یو پروژه دا نه ده چې انشاءالله د اختر نه بعد به د یو څو پروژو نور موږ شاهدان یو چې دوی د په مالي لګښت کېږي او د دې مکتب مالي لګښت 14 میلیونه 3,09,103 افغانۍ په دې باندې لګښت راځي چې تطبیق کوونکی بشریه خیریه مؤسسه په ساحه کې او تمویل کوونکی د یونیسیار د زون او مرکزی دفتر د هغې نه دغه پیسې تمویل کېږي. نوموړي زیاته کړه یاد ښوونځی د یونیسیار مؤسسې لخوا د 14 میلیونه 3,09,103 افغانیو په مالي لګښت د 6 میاشتو په موده کې په 11 جریبه ځمکه کې جوړیږي. له بل اړخه په ختیځ کې د یونیسیار اداري مسؤل محمد شکیم وری ویل خوشاله دی چې زده کړو ته زمینه برابروي او زیاته کړه یو هیواد هغه وخت د نورو سره سیالي کولی شي چې په تعلیم کې پرمختللی وي. We are happy as humanitarians, but we are also happy as parents like you. I cannot join more the efforts and the words that were said by the previous speakers on the importance of education and learning for the young people. Education is a very important tool for shaping the future of the community. We all agree that the world is moving very fast and the challenges are enormous. In order to face and meet the challenges of the future, we need to give education, our children the best education that meets the challenges of the future. So providing a secure, clean and peaceful educational environment is one step toward provision of good education. نوموړي زیاته کړه په یاد ښوونځي کې ټول سهولتونه برابر شوي چې ورسره به په دې سیمه کې د زده کوونکو ستونزې کمې شي. په ورته مهال د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د کاکس ښوونځي د ودانۍ د چارو د پیل خوښي وښوده او زیاته یې کړه ولسونه دې همکاري وکړي تر څو په نورو سیمو کې هم دې ته ورته ښوونځي جوړ شي. هغه د یونیسیار دفتر له همکارانو څخه مننه وکړه چې په لوی مېړانې سره دومره ستر کار ترسره کړ او له دوی غوښتنه وکړه چې د مستوري لیسې تخریب شوې ودانۍ په جوړولو کې هم د پوهنې ریاست سره همکاري وکړي. نو دا لویه خبره ده. دلته به زر کسه الیکان سبق یایي. دوی د الفت صاحب د مکتب تعمیر جوړوي، چارباغ کې دوی مکتب جوړوي، د یونیسیار مشر ملګری ایمل خان او محمد ورور زمونږ د مستوري د انجونو لیسه هغه تعمیر د 70 کالو 80 کالو شو هغه راغورځي. نو کدا دو منزله تعمیر دي 12 اتاقه لکه دا تاسو چې 12 صنفي دي الفت لپاره ډیزاین کړی ده. نو دا موډلیټي هلته مکمل تطبیق ورده. نو بیا به دا دلته موږ د ماجر او ډېرې جلکۍ دي نوابت ټول ماجر جلکۍ مستورې ته راځي ځکه دلته بله کلې څه داسې نشته. نو دا خدمت به ډېر غټ خدمت دي. تاسې که په پلان کې وینئ د دولت فنډ هم راځي مګر سږ کال د دولت له لوري 111 مکتبه په اقرا پروګرام کې تعمیرات راځي. دا ډېره ښه خبره ده خو پیغوره چې راسي بیا به زه اعلان کړم.
په دې حال کې د سیمې خلکو هم له ولایتي ادارې او مرستندویه مؤسساتو څخه مننه وکړه او له خپل لوري د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ.